بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو، امید دی چې تاسو ټول بخیر. ما یو څو ورځې مخکې تاسو ته په پیج باندې یو پوسټ پرېښی و چې موږ به انشاءالله یو نوې سیریز شروع کوو، ورډ اف د ډے، یعنی موږ به روزانه یو ټکی یادو، یو نوې ټکی به یادو. نو د نن نه انشاءالله موږ دا شروع کوو. دا ورډ اف د ډے ډېر ضروري دی ځکه چې تاسو نوې ټکي زده کوئ. که تاسو نوې ټکي زده نه کوئ نو تاسو به انګلیش څنګه ښه کېږي. نو موږ به انشاءالله په دې سیریز کې نوې ټکي زده کوو او په هغې کې به د عام ټکي نه وي. تاسو دا نشم ویلی چې پلی یا ایټ یا فود یا جمپ، نو دا خو تاسو له الریډي درځي. موږ به نوې ټکي زده کوو، په هغې کې به اسان ټکي هم راځي، په هغې کې به ګران ټکي هم راځي، خو د دې سره به ستاسو ووکیبلري ښه کېږي. تاسو چې روزانه یو ټکي یادوئ نو په یو میاشت کې 30 الفاظ شوله، او 30 الفاظ په یو میاشت کې یادول دا ډېر غټ کار دی. نو انشاءالله د دې نه به تاسو ټولو ته فایده کېږي. ښه، زموږ نن اولنی ورډ اف د ډے دی کرکس، CRUX. تاسو چې کله هم نوې ټکي واورئ، زه چې تاسو ته کله هم نوې ټکي ویم نو دا ډېر ضروري خبره ده چې تاسو دا په زور باندې ووایئ زما سره. صحیح ده چې تاسو په دې باندې خوله راواړئ ځکه چې پروننسیشن ډېر ضروري دی. تاسو چې کله هم نوې ټکي یادوئ تاسو ته پکار ده چې تاسو ته د هغې د پروننسیشن پته چې دا ایګزیکټلی څنګه پروناونس کېږي. صحیح ده، تاسو ټول اوس زما سره یو پیره ووایئ کرکس. ښه، اوس کرکس وایي څه ته؟ په انګلیش کې د دې ډیفینیشن داسې کېږي چې the most important part of something، یعنی په یو څیز کې یا په یو خبره کې چې کوم د ټولو نه اهم پوینټ وي هغه پوینټ ته ویل کېږي کرکس. فرض که یو مسله راغلی وي، یو پرابلم راغلی وي، نو د هغه ټولې مسلې یو اهم پوینټ به وي که نه د هغې په باره کې، د هغه مسلې په باره کې، نو دا به څنګه استعمالیږي؟ the crux of the problem is، د مسلې اهم پوینټ دا دی. د هغې دپاره څه راځي؟ the crux of the problem، یعنی کومه یو مسله ده د هغې چې کوم هغه اهم پوینټ دی هغې ته کرکس ویلی کېږي. صحیح ده، په سنټنس کې داسې استعمالیږي. فرض که ستاسو د چا سره بحث وي یا د چا سره ستاسو شر وي سره که نه، او فرض که تاسو ډېر بحث وکړئ د یو بل سره، جګړې ته تیار شوي یې، نو ته ورته په اخر کې وي چې یاره خبرې خو ډېرې زیاتې شولې، خو د کار خبره دا ده، اصل پوینټ دا دی چې ستا رویه ښه نه ده یا ستا لهجه ښه نه ده، د دې نه ټوله لانجه جوړه شوې ده. ټول اصل پوینټ دغه دی. نو تاسو ورته ویلی شئ چې the crux of the problem is your attitude. د ټولې مسلې کم اهم پوینټ چې دی هغه ستا رویه ده، هغه ستا اټیچیوډ دی. نو دغه شانتې ګور تاسو هغه ایګزیکټلی هغه پوینټ ته اشاره کوئ کله چې تاسو کرکس ټکي استعمال کوئ. صحیح ده، یا تاسو بل اگزامپل واخلئ. فرض که زه ویم چې the real crux of a healthy diet and regular exercise is weight control and to stay fit. هیلتھی ډایټ ویلې کېږي ښه غذا ته، صحت بخش غذا ته. یعنی ته دا خبره کوي چې د صحت بخش غذا، د ښه غذا، د ښه خوراک او د ریګولر ایکسرسایز اصل پوینټ دا دی، په هغې کې اصل پوینټ دا دی چې ویټ کنټرول، یعنی زه خپل ویټ، زه خپل وزن کنټرول کما، and to stay fit، او زه فټ اوسېږم. نو تاسو په دې خبره کې څه ووایئ چې یعنی د دې ټولې خبرې د ښه غذا او د ایکسرسایز کولو اهم پوینټ دا دی، د ریل کرکس دا دی چې زه خپل ویټ کنټرول کما او زه فټ اوسېږم. نو دغه شانتې دا تاسو په مختلف موقعو باندې استعمالولی شئ. the crux of the matter، the crux of the problem، the crux of the issue is، او بیا تاسو هغه ایشو بیان کوئ. صحیح ده، نو دغه شانتې دا استعمالیږي. په اردو کې د دې مطلب دی کلیدي نقطه. کلیدي نقطه، کلیدي نقطه دې ته ویل کېږي اهم نقطې ته، اهم پوینټ ته. تاسو به اکثر په خبرونو کې داسې خبرې اورئ که نه، یو فرض که یو واقعه شوې وي نو په خبرونو کې څه وایي چې په دې کار کې د پلانکي کس کلیدي کردار و، یعنی اصل کردار پکې د هغه و، مین کردار پکې د هغه و. نو دغه شانتې کلیدي نقطه، مین پوینټ، اصل پوینټ دا دی. په اردو کې دغه شانتې د دې مطلب راځي. صحیح ده، اوس دلته کې یو پوینټ ډېر اهم دی، دې ته په غور سره غوږ کېدوئ. صحیح ده، په انګلیش کې د دې کرکس دوه مطلب دي. یو مطلب خو دغه دی چې دا ما راته کوم اوس ووایي، د خبرې اهم پوینټ یا د یو څیز اهم پوینټ. د دې بل مطلب دی کراس. د عیسایانو د کرسچنز چې کوم هغه کراس نښه ده که نه، هغې ته هم کرکس ویلی کېږي. د دوانو سپیلنګ او پروننسیشن بالکل یو شانتي دی، مطلب هم دغه یو ټکی دی، خو دا دوه مطلبونه دي. تاسو ته بیا د خبرې نه پته لګي چې دا خبره د څه په باره کې کېږي. تاسو به هغه کانټیکسټ ته ګورئ. څوک چې په کوم موضوع باندې خبره کوي نو تاسو به د هغې نه به تاسو ته پته لګي چې په دې ټایم کې د دې کرکس د ده څه مطلب دی، دا د دې خبرې اهم پوینټ یا دی، او که دا د عیسایانو دا کراس په باره کې خبره کوي. خو دلته کې په دې سینګولر کې خو دا دواړه یو شانتي دي. خو کله چې موږ د دې کرکس پلورل جوړو نو بیا د خبرې د مین پوینټ لپاره چې کوم کرکس استعمالیږي د هغې او د کراس د عیسایانو چې کوم کراس دی د هغې دواړو پلورل بیا بدل دی.
د مسلې د پوینټ لپاره پلورل راځي کراکسز، د دغه سره به ای اس اضافه وشي، او د عیسایانو د کراس د پلورل لپاره بیا راځي کروسز، CRUCES. نو پلورل بیا دوانو بدل دی. صحیح ده. نو که څوک پلورل استعمال کی نو پاره کې خو به تاسو ته ښکارا پته ولګي چې په دې ټیم کې د څه مطلب دی. عیسایانو د کراس مطلب دی او که د خبرې هغه مین پوینټ مطلب دی. پلورل مونږ په هغه موقع باندې استعمالول شو فرض کا یو مسله ده او په هغه مسلې کې دوه اهم پوینټس دي، نو بیا خو به پلورل استعمالېږي که نه. نو بیا زه ویلی شم چې فرض کا both cruxes can be resolved by research. دوانه مسلې both cruxes د مسلو دوانه اهم points can be resolved هغه حل کیدی شي by research که مونږ تحقیق وکړو. نو دغه شانتي دا مونږ په پلورل کې استعمالولی شو. زما امید دی چې تاسو به په دې ټکي باندې پوه شوي یای. زما ستاسو دپاره هوم ورک دا دی چې تاسو ټول به دا کرکس په یو سنټنس کې استعمالوي او د دې ویډیو په کمنټس کې به لیکئ. زه بیا ګورم چې تاسو په دې خبره باندې پوه شوي یای او که نه. نو انشاءالله په نیکسټ ورډ آف د ډے کې به د یو نوي ټکي سره حاضرېږو. لایک او شیر د نه هیر نشي او ټول زموږ د یوټیوب چینل خامخا سبسکرایب کړئ. ټول د خپل ځان ډېر خیال ساتئ. د الله په امان.